السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to all د انګلیسي زده کړې دریم درس ته ښه راغلاست. درس پیلول نه مخکې هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ آل وکړئ کړئ او فیسبوک کې زموږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. ښه پیلو دریم درس دی زموږ I am I معنا I معنا زه ام معنا یم زه یم I am. ما تاسو نه پوښتنه کړې وه چې ګرامر درس مابین کې تشریح کړو یا جدا ویډیو. اکثره دوستانو جدا ویډیو کې غوښتل ول چې ګرامر لپاره جدا، خو مهمه دا هم ده چې درس مابین کې موږ باید لږ ګرامر تشریح وکړو. نو د زه داسې کوم چې چیرته ګرامر راځي هلته لنډه تشریح کوم، نور ګرامر ته جدا ویډیو باید وشي ځکه درس مابین کې ګرامر وخت زیات نیسي او زه کوشش کوم چې لنډ ویډیوګان لنډ درسونه جوړ کړم ځکه موږ پوهیږو چې افغانان ډیر بیا حوصلې دي درس هم زړه تنګېږي لنډ درسونه جوړو ما ان شاء الله. نو درس مابین کې آی معنا زه، آی ضمیر دی یعنی زه، ام یم، ام از ام آر دا ټو بی وربز دي. د ګرامر ټو بی وربز درس کې په دې په پوه شئ چې دا څه ده، خو صرف معنا باندې ځان پوه کړه چې زه یم. انګلیش کې کوم څه وایو آی ام زه یم، آی ام زه یم. مثالون ترازو I am Arif Ali. I am Arif Ali. The Arif Ali یم. The Arif Ali یم. تاسو ځان معرفي کوئ چاته وای I am Muhammad. The Muhammad یم. I am Ali. The Ali یم. I am Khan. The Khan یم. I am Mahmoud. The Mahmoud یم. I am Arif Ali. The Arif Ali یم. I am Sara Khan. مؤنث مذکر ته ښځه نر ته یو شی ده. I am Sarah Khan. The Sarah Khan یم. I am Sarah Khan. I am Sarah Khan. The Sarah Khan یم. بل مثال ترادو دا وای I am Umar. The Umar یم. I am Umar. The Umar یم. I am Uzma. The Uzma یم. I am Uzma. The Uzma یم. ها ای small letter وړوکی توری، capital letter غټ توری ای. ها ای سره egg معنا هګۍ، egg ای ډبل جی egg معنا هګۍ. بل راځو ډیسک کې دلته ای راغلی ځکه دلته راوستی ډیسک موږ ویلی او میز معنا ورکوي، ډیسک معنا میز. بل د پنسل کې دلته ای راغلی ځکه راوستی پنسل معنا پنسل ته ویل کیږي، پنسل معنا پنسل. نور مثالونه I am Arif Ali. The عارف علي یم او دلته خوار وخت نشو ویلی I am Arif Ali. The عارف علي یم. The عارف علي یم. اوس چې وایو I am a boy. زه یو هلک یم. I am a boy. زه یو هلک یم. I am a boy. زه یو هلک یم. I am Arif Ali. زه عارف علي یم. I am a boy. زه یو هلک یم. بل دا وای I am Sarah Khan. I am Sarah Khan. زه سارا خان یم. تاسو I am Layla. زه لیلا یم. I am فوزیا. زه فوزیا یم. I am فاطمه. زه فاطمه یم. هر نوم چې تاسو وای. I am a girl. I am a girl. زه یو انجلی یم. I am a girl. I am a girl. بعضی ورونه پیښور طرف ته دي زموږ چینل کې، نو انجلی منګه هغه ته وایو جلی، بعضی جلی وای بعضی انجلی وای. نو لګ موږ پښتو سره ځان مخته کوي. I'm a girl. زه یو انجلی یم. I'm a girl. زه یو انجلی یم. بل جملې ته راځو I'm عمر. زه عمر یم. I am عمر. زه عمر یم. I am a boy. I am a boy. زه یو هلک یم. I am a boy. زه یو هلک یم. مخکې ځو I'm عظما. زه عظما یم. I am عظما. زه عظما یم. I'm a girl. زه یو انجلی یم. I'm a girl. زه یو انجلی یم. I am a girl. if حرف دا وړوکی حرف دا غټ حرف small letter capital letter. if کې فان معنا پکای د لاس پکای د برقی پکای ټول ته فان وای. فان پکای
fan. fish fish معنا ماهي fish 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 معنا ماهي. flower flower معنا گل flower flower گل flower. ها مخکې مو ویلي I'm زیم اوس څنګه وایو چې ته you are you معنا ته are معنا یې you are ته یې you are ته یې. مثالونو کې پوهیږئ دا وایي I'm عارف علي زه عارف علي یم I am عارف علي. دا بیا ورته وایي you are Sarah Khan you are Sarah Khan ته سارا خان یې I am عارف علي زه عارف علي یم بیا ورته وایي you are Sarah Khan you are Sarah Khan ته سارا خان یې ته سارا خان یې. صرف معنا یاد کړئ په دې یو آی یو دا ام آر په دې باندې پویو ما مقصد ورخطا کیږي ما ګرامر تاسو کې ښه پوهیږئ ان شاء الله. فلحال صرف معنا یاد کړئ. ها you are I'm a boy زه یو هلک یم I'm a boy زه یو هلک یم. you are a girl you are a girl ته یو انجلۍ ته یوه انجلۍ یې. بیا دا وایي I'm a girl زه یوه انجلۍ یم I am a girl زه یو انجلۍ یم. you are a boy you are a boy ته یو هلک یې you are a boy ته یو هلک یې. ها جی ترازو جی حرف غټ حرف دی وړو کې توري جی معنا girl معنا انجلۍ girl glass معنا ګلاس معنا ګیلاس. مخکې ځو. ها د موږ درس دومره بس دی. this is دا به سبا درس کې ان شاء الله وایو. اوس راځو ورځنۍ کلمې ته کلمې وایو د خیر سره. ها city اولنې کلمه ده city معنا ښار city معنا ښار city معنا ښار. دویم ده street معنا کوڅه street معنا کوڅه. دریم road معنا سړک road معنا سړک. highway معنا لویه لار highway لویه لار. tunnel معنا تونل. building ده معنا تعمیر عمارت یا ودانۍ building معنا تعمیر عمارت یا ودانۍ ته ویل کیږي building. اول street اول city دویم street دریم road څلورم highway پنځم tunnel شپږم building. thank you very much. ډیره مننه. هیله کوم چې خپل نظر کومنټ کې ولیکئ دا ویډیو لایک کړئ. که هر څه پوښتنه وي کومنټ کې مونږ ته وایي. که تاسو ته چې پکار وي نوي درسونه د هر څه شي په اړه کې چې نظر ولرئ هیله کوم چې کومنټ کې ماته وایي. تاسو چې کومنټ کې ووایي د تشویقي کوم چې هغه تاسو ته پیدا کړم او هغه درس تاسو ته ووایم. نو عربي زده کړې په خاطر موږ نوي درسونه د حدیث شریف درسونه عربي زده کړه د حدیث شریف څخه هغه ویډیوګانې موږ یوټیوب چینل ته اچو. ټلګرام کې ګډون وکړئ. که څوک مشکل لري یوټیوب کې صرف لایک کوئ نو ټلګرام کې ډاونلوډول هم شي. لینک پاڼې ته میسج وکړئ هغه لینک درځي د ټول ګروپونو. نو خو وخت ولرئ بل درس پورې تاسو په لاس سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.